بسم الله الرحمن الرحیم حمیده و مصلیه. محترمین او یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په دا خارج ملکونو کې مسواک نه پیدا کیږي، کله وي کله نه وي، کله څنګه وي، نو که سړی ټوټ پیسټ استعمال کړي دا د مسواک ثواب ورته ملاویږي او که نه؟ فتاوی دارالعلوم ذکریا جلد نمبر اول صفحه نمبر 614 هغه لیکلي دي چې مسواک سنت دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسواک به د لرګي و، نو لهذا اصل سنت دا دی چې د یو درختې د یو لرګي سره مسواک جوړ کول سي، او که چیرې لرګي والا مسواک نه وي یا سړي ته نه میلاویږي نو په داسې صورت کې په ګوته استعمالولو سره هم ثواب ترلاسه کول. لیکن د لرګي په موجودګي کې د لرګي د مسواک په موجودګي کې چې دته په اساني سره میلاویږي بیا د ګوتې په استعمالولو سره ثواب نه میلاویږي. اکثره فقهاو دا هغه لیکلي دي. نو د ټوټ پیسټ هم دغه مثال دی، که چیرې د لرګي والا مسواک میسره وي په اساني سره سړي ته میلاوېدلی سي نو بیا خو په ټوټ پیسټ سره ثواب نه میلاویږي. که چیرې مسواک نه وي نو دا ثواب به ترلاسه کړي. فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 9، البحر رایق جلد نمبر اول صفحه نمبر 12. دغه رنګه خیر الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 53 هغه وایي که چیرې اتفاقا د لرګي مسواک نه وي نو په برش سره غاښونه صفا کول هم صحیح دي. البته اصل سنت چې دی هغه د لرګي مسواک دی. بلا ضرورت به برش د مسواک د سنت قایم مقام نه جوړوي. دغه رنګه فتاوی رحمیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 12 هغه وایي مسواک د درخت د لرګي کېدل ضروري دي. که چیرې یو وخت د سړي سره د لرګي مسواک نه وي نو بیا په ګوتې سره غاښونه صفا کړي چې هغه کم بدبویي ده هغه لرې کړي، دغه رنګه هم سنت ادا کیږي. نو خلاصه د خبرې دا ده که چیرې سړي ته د لرګي والا مسواک میلاویږي نو هغه دپاره بروش استعمالول یا ګوته استعمالول د ثواب ګداره نه دي. که چیرې داسې وخت کې چې هغه نه وي نو بیا بروش او ګوته استعمالولو سره هم ثواب میلاویږي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.